एजिनको तखेस्ता गुल द माटू बा खुसम लगते यार आजे चिरावी शुको कना खुला पखी नदी त्रवी बई हाय हाय मीमुने त्रवी माल्टी चुपल को तुमरा मजके श्रम वाड़े चिशपोरा से चुपमा बस बस माल्टू चुपल नमक के मराल खुला को बरावस्ती खुद दारा तो वे च मुंबो माल्टी अलता नरा शुको सिंगा अलता को बिरबल मुला दो प्याजा और खेस्ता गुल त्रे वाना नास्ती आखोई द्रे वाड़ा गलल समून कर दे खुद तर आजम सरा जता सरा नशमतली अलता जमारो बिरबलम दे ठीक तास वर्ष ताजे जिनको ताजे चीजू Allah ka khasta gula wala da bang khuda se abiyati si yo kandul Dios kalokana no tola garmi badana baru basi او مور با ټوله غوزه په ما وباسي که د باغ نه چایو مالټو شو کوله فکر مت کوه خسته ګوله څوکیداري لوګومه څومره ښه بوی دی هلکه مولا دو پیازه ما وی دا ته په پرتو کې وبایدې او که د ښایسته ګل نه ماله د سوټو بوی راغی ما دا د سوټو موټو بوی نه دی مال روندار اتر لګولی دی اتر دی ولې لګولی دی وظالم اتر به دې نه لګول اتر وایي اتر چې چا لګولي که نه نو هغه پسې بیا پیریان ماماګان راځي او که نه ما د درویش بابا مولا دو پیازا زچخ پیو بازی ده پوشا پیرا پوشا آخه درې واړه خو تښتېدل راځئ چې سمې ډېرې مالټې روشو کوو ټولې مالټې دي جینۍ راځه وایي ما خو ته سمه جملې ډنګه کړه کرکې مه کوې زر کوې شابه کې جینکو سمې ډېرې روشو کوې شابه کې جینکو زر کوې څه نه واپس راشي یا الله پیریانو ماماګانو نه مې بچ کړي یا الله پیریانو ماماګانو نه مې بچ کړي یا الله یا الله یا الله یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر څه سره شو ښایسته ګله دا داسې منډه دې چېرته وهلې هغه زموږ په باغ کې پیریان ماماګان ها نو ته د پیریانو ماماګانو د یارې نه منډې وهې ها
نمړې پیریانو ماماګانو لا څوک شریک ستا دوا پکار ده خو خلک وایي چې پیریان ماماګان په چا کیني نو کله ځمکې له رابغی کله اسمان ته خیږي کله لښتي کې لړه کوي کله اسمان ته خیږي کله په سر چورلې کله اخوانه وایي کله دې خوانه وایي کله ځمکې له رابغی وجانا نه غنم رنګا تر سو پور چې ستا د په کاف ته خاطرې مې مونږ ژوندې نو تاله د یریدو هیڅ ضرورت نشته ته اسکه غړې ګرځا ګور به وسره و نمړې دا پیریان ماماګان ډېر خطرناک مخلوق ګوره زه چې دلته نخ پیو باسو اسنه تاسو څه وایي وجانا نه غنم رنګا ستا پرې ښایسته سترګو مې د قسم وي چې ستا هر غم به زه په خپل سر واخلم
کنه مورې دا یو لیش دی او دی ما پور خان دی یاره مورې ته پختې یقین وکړه او په ما ګناهګار باندې یقین مه کوه ما چې ګیر چاپېره وکته که نه نو ما نه پوره د پیریانو یو پوره فوج راته و او زه پکې داسې منځ کې تاوېدم راتاوېدم او دې کې په ما باندې یو زبردست غوندې ډزار شو ولی کاکا دا پیریانو که طالبانو غلی شه ځواني مرګله خو تا ته خو د تره هره یوه خبره دروغ ښکاري شکر دی خدایا چې زما زوی دې د پیریانو نه بچ کو دا پیریان په ده باندې ناست وي نو ما به دې په کومو مولیانو او زیارتونو ګرځو ونه مورې ستا زوی د یارې په ورځ پیدا نه دی دا خو زه تا د جنګ جګړو نه منې کړم ګینې قسم په خدای اوس به د کلي هسپتال د پیریانو ماماګانو نه ډک واو او شو د پړکا پیریان نو د کلی جنکې وی چې تانه شوده جوړ کو او د باغ نه را پرکې اوس خو به ټول باغ خالی کړي آی هاي د کلی دی جنکو له خدای مرګ راولي میرات مړې رښتیا مورې سبا زما د اوخي واده دی تا ته خو پته ده کنه زه خو اوسګار نیمه ته داسې چل وکړه چې خستګل ځان سره بوځه ټیک دلاله خو ګوره ځان سره هغه اوسګار خیل بونځي بیربل او مولا دو پیازه پوه شو کنه هغې ګورې خاص خلکو ته وینا کړې ده لالا چې دومره شوم پړک دی نو واده ماده څه کوي چې په واده کې روجي ني په روجو کې دا غټې غټې بوټې نه وي نقطې دې بیخ ته داسې واده وباسي او رونداره ته دې مغرونه لږ پېکه چې د جیب نه لږې پیسې راوباسي ګینې سبا به ورپورې خلک خاندي چې دا څنګه واده وکړو دا څنګه خلک دي اخر زموږ خپلوان دي بس زما دې په خدای قسم چې د نن نه بس ښایسته ګل سره مړی ژوندی پاتې چې دی مړم چې که نه نو چې د ده مخ ماته په کفن کې ونه ښایئ او خبردار چې زه مړ شم که نه نو چې زما مخه م ورته په کفن کې ونه ښیه ګورئ اوهو بیربلا څه شوي دي چې تا خپل دوست ښایسته ګل سره دښمني شروع کړه ته ګورې نه وایم زما چې د چرګوټي په واده که نه نو زه ټولو نه اول خپل یار خبروم او دی کره دومره غټه خادي ده او زه اډو خبر نه کم اډو دی ونه وي چې ته سپی او که ته کوترې اوهو بیربلا واده د هغه د رور خو نه دی چې تا ته ونه ویلي واده د بل چا دی او واده له هغه خلک ځي چاته چې وینا شوي وي پوه شوې والله صحیح خبره دی وکړه ښه خو تا ته خو پته ده چې زما مازغم بیا داسې دي چې د خر مازغه دي د بنګو راله داسې بنګولې دي چې سمه خبره م راته ورانه ښکاري نو زه خو په یوه یم که نه ددلم غاله په دیواله درته ولاړه ستړي دې کړم زما د خړو جامو یاره ستړي دې کړم زما د خړو جامو دا څوک ده څوک کیدی شي پرېږده زما لاس څوک یې ته او کنه ستا مینې پړونه خو راته په سر کو اوس یېرېږم چې سبا راته په لاسونو کې بنګړي وانه چوي داسې مه وایه دلبره د پښتنو په سر خو د تیلې ډکه ټوپې او لاس کې کلاشینکوف ښه ښکاري ها رایاد شو سبا خو ستا د ورور واده دی که نه او کنه ځکه خو تاله راغلی یم سبا مې د ورور جنګ دی او زه ګورې جنګ سره نه ځم سبا به کور خوشئ ته به راځې ښه ایوبا
अयुबा अयुबा दा خوب دی او کو حقیقت چې ته زما بالخانه ته راغلی دا خوب نه حقیقت ته غونچه چې زراغلم او هغه صرف ستا دې نن لپاره अयुबा ته کېنه کنه کېنه अयुबा आखिर ستو زما ترمنځ به د جدایۍ د فاصلې تر کمې پورې وي اخر کله کله چې زما د خور د ذمہوارۍ دا بوج زما د وګونو کوشي او د هغې واده وشي ګلبره بچې د ډولۍ پسې به لاړ شو ولې چې لار ډېره اوږده ده تللم دی او واپس راتللم دی بچې او کنه دا جی په وخت ځئ چې په وخت راځئ هلکه ښایسته ګوره پاسه تم پاسه ولې دلبره دوی سره ته نه ځې څه نه خورې زه نشم تللی ته ولې نه ځې دلبره بچې یا ساده مورې دا ټوله دنیا یې تاسو سره په جنګ روانه ده نو واپس چې راځئ نو نیمه شپه به نو دلته به روټۍ بندوبست نه کومه زه ته ټیک وې دلبره ښایسته ګله دې دوم دلته پاتې شي چې د میلمنو د چو ډوډۍ بندوبست وکړي پاسې چې موږ ته ځو دریو غنټو نه ټول لګې چې ځو نو پاتې چې ځو کنه هلکه دلبره زما به خیال ساتي داسې غټ غټ بوټې به مال پکې ساتي کنه او کنه ته زما یار یې نه ټول ځان له خوري او کنه ځو راځي جی نه کنه روزه پاسه کنه دومره غټه شي خوراک کم کو کنه را به کنه او کنه شابه کنه او ځو شیطان دی معشوقې ستا د لاسه مې د رور جنګ یم خطا کو دا د زهرو ګوټ مې ستا د لاسه تیر کو لاړ شم ډېر ناوخته شو مړې ما ته وګوره زه خو وایم چې دانش به دلته وکړې سهار به لاړه شي داسې د لیونو خبرې کوي زه شپه تا سره تېره کړم واده ستا دی او که ستا ضرور مړې واده خو مې ضرور دی خو ځکه خو درته وایم چې دلته پاتې شه ما ته وګوره د واده کور دی د یو نیم کس په کې هېڅ پته لګي مړې په یو ګوټ کې یو بړستن په ځان راکړه ګوپاران به پکې پراته وي زما خبره ومنه اسې در سره شپه تېره کړم او هغه هم د واده نه مخکې زما د ځوانۍ واده زه یم
खोर दे नाज़नीन ज़ुल्म में ताप से पागल दे बल्दे पे ज़ुल्म पे पोज़ा सोर दे नाज़नीन ज़ुल्म में ताप से पागल दे साधना ज़ुल्म बदन में साल का दबल दे नाज़नीन ज़ुल्म में ताप से पागल दे पखुमारो स्तरगो दे सोरे दौर बल दे नाज़नीन ज़ुल्म में ताप से पागल दे नाज़नीन ज़ुल्म में ताप से पागल दे पागल दे श्वेश मुस्कान दे गरज दे नाज़नीन ज़ुल्म में ताप से पागल दे बना संता के दे बस खाम खाम से चल दे नाज़नीन ज़ुल्म में ताप से पागल दे पखुमारो स्तरगो दे सोरे दौर बल दे नाज़नीन ज़ुल्म में ताप से पागल दे नाज़नीन ज़ुल्म में ताप से पागल दे नाज़नीन ज़ुल्म में ताप से पागल दे पता मैंने मुखल में विने नाज़नीन ज़ुल्म में ताप से पागल दे दर्प से गर्जम ले बने हाल में बदल दे नाज़नीन ज़ुल्म में ताप से पागल दे पखुमारो स्तरगो दे सोरे दौर बल दे नाज़नीन ज़ुल्म में ताप से पागल दे पखुमारो स्तरगो दे सोरे दौर बल दे नाज़नीन ज़ुल्म में ताप से पागल दे पखुमारो स्तरगो दे सोरे दौर बल दे नाज़नीन ज़ुल्म में ताप से पागल दे नाज़नीन ज़ुल्म में ताप से पागल दे उतरवा गाड़ी उतरवा से चल दे Yo marcato ne che guare. Yo kasta bas le landra kuše. غني خبني او د خپل غاړو نه کالي کوسکای د جیبون نه پیسې بار رو باسي او لاندې را کوشي دې سوري پټاو سوري ستا شاي اكل شاي شاي ايه خليوا اطلع ايه يا خشا بلاش بلاش خو ماغه کسان دي کوم چې د دریو کالونو د یو ماشومې د قتل په کیس کې په جیل کې دننه دي خدا دې د جیل نه بار څنګه ووتل نو ته مونږ پیژنې زه تاسو پیژنم
कातिल और मुजरिम पेशंदल खपल मरता आवाज खोल दी पूरा यो हफ्ता उशो जरमाशा जमा स्ता पिंजो वाला कैदियान जामन द जेल न प्रेखी दी आई तरु से पूरे जेल ते वापस न दी रात राबशी मरा रा बशीना रातल पकार दी गनी कनन माखाम पूरे स्ता जामन रो न रसेदल जब बया मजबूर शम او دا به ولیکم چې دا پنځه واړه جیل نه وتښتېدل ډیپټي ډیپټي صاحب مونږ پنځه واړه روډه لټ کېدی خو شو خو ستا د وینا نه بغیر د دې جیله تښتېدی نه شو ګډ ځکه چې زمونږ تا سره کاروبار دی جیلر صاحب او په کاروبار کې مونږ چا سره هینټ پینټ نه کوو ډیپټي صاحب په دې هفته کې چې مونږ کمې ډاکې او شوکې کړې دي دا په هغې کې ستا حصه واخله پوره نیم په نیمه ده ونیسه صاحب دا حصه خپله اخري وګڼه ځکه چې ډیپټي صاحب زمونږ د پنځو واړو کېټ ډېر زر ختمېدو والا دی زمونږ پوره کوشش دی چې قاتلان دې زر تر زره ګرفتار کړی شي ولې چې په دې یوه هفته کې دا د دوی 12مه ډاکه ده د خلکو نه مال حالم ویسي او بے گناہ خلق هم دې روجل ډاکټرا اوس د هغې د مرګ نمبر دی ولې چې هغه کسان وپېژندی شو او هغه کسان دي د زرماش زامن کوم چې زما رور ښایسته ګل په خپلو سترګو لیدلي دي انسپکټر صاحب پرچه کټ کول ستاسو کار دی او عدالت کې ګواهي ورکول زما کار دی ستا مازغه خراب دي او که زه درته لیونی ښکارم زه به په هغه کسانو پرچه کټ کوم کوم چې د 3 کال نه په جیل کې بندیوان پراته دي داسې پرچه زه نشم کټ کولی پرچه به ته ضرور کټ کړې انسپکټره ځکه چې دعوه کول د عوام پوره حق دی ته پرچه کټ کا او خپل فرض پوره کا باقی په دې سړي باندې په جیل کې د قاتلانو پیژنګلو زما کار دی زرماش خان اوس د ګټې پته د ډي اس پي صاحب په لاس کې ده او هغه پته ده د موقع ګواه د برکلي ښایسته ګلو ګوره ښایسته ګله ما ستا په وینا باندې په هغه خلکو باندې پرچه کټ کا خو دا نه چې د تلو په ورځ ته چېرته باغ کې پټ ناست دی هم نه شرمې یار ونه لالا ستا ورور د یارې په ورځ پیدا نه دی که خیر د پیژنګلو په ورځ د ډي اس پي صاحب نه 4 غنټې مخکې رسېدلی ما او کاکا بانګونه مخکې لاړ نشي اسې نه چا کسان درته ناست دي دا لوا د خوراک دي نه کینه بړه شو د افریقا زه ستا غوندې نه یم چې د پیشوګانو نه دې م یېرېږم غلی شئ دواړه خپلو کې جګړې مه کوئ ښایسته ګله لاړ شه په باغ یو چکر ولګوه هسې نه چې هغه بیربل او مولا دو پیازه دواړه په نشه کې اوده پراته وي او د کلي جینکو ټول باغ تاله کړی وي او هلکه مولا دو پیازه دا تاسو خلک مولا دو پیازه ولې وایي داسې چلو چې زما پلار پردي پټي نه مولی او پیاز به یې را پټول ځکه زما مور په ما باندې دا نوم کېښودو ها نو ستا د مور به مولا ډېرې خوښې وي او پته درته مور ما باندې بیربل نوم ولې ایښی دی ولې ایښی دی ځکه ایښی دی چې زما پلار به بیرې او سوبیرې ډېرې خوړې او د شپې خوب به په بیره کې کولو ټاټې زنګوټې ټاټې زنګوټې هلکه تاسو څوکیداري کوئ او که صرف بنګ منګس کوئ
یاره خسته ګله والله په دې چوکیدارۍ خو زموږ دا سترګې ستړې شوې او په بنګ څکلو مو دا خولې ستړې شوې دا واغله ته موسکه چې لږ چوس کې شي ته وې نو مونږ به هم پکې اوس ګزاړیا لګه خراړې د یو ډزه سره لاړې څومره کړتیم کولې او یو کنډول سره خوا دې خوا دې زړیا زه جنکو هغه دواړه خو بېهوشه شول زه ځم چې ښایسته ګل په خبرو کړمه تاسو ورشئ ما ټېرو شو ټیک ده ورځئ راځئ راځئ رامنډه کړئ شابې رامنډه کړئ وجنه داس کې د هي عزت تړې ما اصله مې راکاږي وجنه داس کې د هي عزت تړې ما اصله مې ګټکه دا خلک بسوي اصله مې خلک شلمې چې سوي نو با ته کینه تاسو زمالک شانکار دي وسکار دي وایا دا شي و مړ خو ځای مکنه ټینګ یو نسکنه وې دا خیر سره تا نه خلاص شو تار مې دروا چور څه کړدا دا او بي وقفه زه پستان کې تار چولو نیم راغلي ما خو تاسو سره د مینې سو خبرو کم زمړې زه دومره روزګار یم چې تاسو سره د مینې خبرې کوم زما په سر باندې ټول باغ پروت دی ز خپل کار کوه کله کې ډیره لکان دي ځان له بلو کرا ز خپل کار کوه دا مزیدار
شابه شابه زر شو کوه اوس به خسته ګل راشي شابه کنه ها دوست پوه شم چې دا ټول شیطانې ستا دی زه دې په خبرو کړم او ملګرو ته چې مالټې راوشوکئ ښه ګورمه موریانو ته به معلومه وه چې دوی زما د باغ نه مالټې راچوکئ زه ستا سره خبرې کومه او تا مې وګورم چوپ کړې اما بدرنګې تورنګې یعنې شیطانانو ودرېږئ ودرېږئ شیطانانو دا خو ورېږه ورته به معلومه وه خسته ګله په دې قیدیانو کې دا کسانو پیژندګلي وکړه ډېره ښه ده جي صاحب دا هماغه کسان دي ډي اس پي صاحب د دې هلک خو مازه خراب شوي ده خو په داسې خلکو لاس کېښودو چې هغه د 3 کالو راسې په جیل کې پاخه پراته دي جلرا زما کارو په ښایسته ګل باندې د دې کسانو پیژندګلي او هغه ما وکړه باقي خبرې به عدالت کې کېږي راځه ښایسته ګله وعلیکم وعلیکم راځئ راځئ کېنئ زرماش خان ولې وې زرماش خان دا ته دومره غټ سړی او که دا جیلر دومره طاقتور دی چې په رڼا ورځ تاسو شوکې کوئ ډاکې اچوئ او قتلونه کوئ تاسو خپل ځان په چا وجل غواړئ او که ما د وزارت دې کرسۍ نه خلاصوئ منسټر صاحب هم ستا د منسټر د کرسۍ په زور خو زموږ خاني ده کار خو موږ غلط کړی دی خو څه وکړو هم ستا د الیکشن دپاره ما یو 50 لکه روپۍ په نیټر اخیستې وې ما ویل چې هغه رقم په څه طریقه ختم کم بس اوس څه وکړې منسټر صاحب څه وکړې که د زرماش خان زامن عدالت پورې ورسېدل نو زما نوکري خو لاړه خو سرکار به ما ټول عمر دپاره جیل ته ولیږي منسټر صاحب جیل ته د دې یو حل دی چې هغه ګواه ختم کړئ که په اجرتینې ختموئ او که په خپلو کسانو ټیک ده منسټر صاحب همداسې به کېږي یو کار خپلو کوي دا معلوم کوي چې دا هغه ګواه په شا باندې څوک څوک دي بس ایوبا تا خو مخکې کله شراب نه وڅکلي نو بیا دا شراب څکل دې ولې شروع کړل غونچې د غمونو را باندې انبار شو چا راته ویل چې دا غزمړی نه دی دا غزمړی دا د غمونو علاج دی ځکه مې څکل شروع کړه ستا د غمونو علاج دا شراب نه زه یم ایوبا زه به ستا هر غم
بخپل سر واخلم ایوبا. غونچه غونچه د نزار ایوبا، ځکه چې غونچه تا سره د زړه نه مینه کوي. مینا غونچه مینا خو تا ته ډېره اسانه ښکاري، خو ما ته ډېره ګرانه ښکاري. چې مینه په رښتوني ایوبا، نو مینه ډېره اسانه ده. تا دې خدای ووایي.
برکو کنه د عدالت نه وخت کېږي کنه شابه کنه ای شابه خسته ګل چرته دی؟ خسته ګل په ګولو لګېدلی دی خو بچ دی هسپتال ته یې وړو. لس وارې د مبارک شه بابرکا چې ستا او ستا د رونو قید ختم شو او د نوي کیس ته هم باعزته بری شوې. ځه او دومره موده د قید نه پس د ازادۍ خوند واخله د ازادۍ خوند واخله. جنم دا ما کسان دي. واه سمکا بلې خربوزه ده خو لږه پخه غونته ده نو چې څومره پخه وي نو دومره خوږه وي. که خوښه مو نو یو ډکره ډکره به دې وخورو که نه نو بیا ګورې ته खबरदार मशीन थी वाला और कड़े होते वो लगवा. जैसे कविता सो उल्टा वो जमासे तक कड़े वाचोले दा टोल मड़ी स्तादी रेकड़ी दी जमासे ना जमासे कतल न शिकोले खस्ता गुला मोरे ता खबर सईदा چې ما چر ما شیم نه دی وجلې ونن می ماشین ذکر او چت کو چې خبره زما د عزت وا. بیربلا د پټول ضرورت نشته ما هر څه لیدل. دا خسته ګل له جیل ورتلم نو بس پیسې ټکې نه وي نو ما یې زه دا غاڼه کوم څه به کرۍ مرۍ شي او څه به هغه له پیسو سودا وکړم بیا به زه خلاص کوم. دروغ مه وایه بیربلا موږ دواړه په یو کور کې لوی شوي یو. زه تا ډېر ښه پېژنم تا دا بنګړي د خپلې نشې پوره کولو دپاره پټ کړل. میمونه ګوره که نه تا ته خو پته ده چې زه نشه ونه کړم نو زما ټول وجود خوږېږي. که ما نشه ونه کړه نو زه به مړ شم. نو پریشانه کېږې ولې بیربلا په دې بکسه کې صرف دوه بنګړي نه زموږ د مور ټول ګور کفن او ټول کالي پراته دي.
काली मोर में स्ता वादे दा पारे खो तागीदार मानो चिदा काली दे तागी अंगूर वाचई दास्ता ख्वाखदा چې تخپل نشه پوره کې او که تخپل مور ارمان بس کا خوره بس کا دا واخله نمتا زما د غیرت را ویښ کو زما د قسم وي د خپل مور په پاک ورمانونو چې زه به بل شم خو د نن نه بس به یو نشم ولګم زه به یو نشم ولګم شکر دی خدایا چې رومي په سما لار راغو बाजी बाजी ته راغلی ته ملوشي کاکا سره د جیل کې څنګه هغه واو هغه بالکل خو د ټولې تاسو کول او زما واو تاسو دومره تاسو کول چې زه تاسو وېم بدر شما چنم زما بدنام دے کتن راضی زما خد ناکام دے بدر شما چنم زما بدنام دے کتن راضی زما خد ناکام دے بدر شما چنم زما بدنام دے
کونډې چې زمړوې خو چې د ښایسته ګل د لاسه مړې نه وې شوې خدای مکه که په هغه څه وشو نو کونډه خو زه مخکې نه یم خو بې اولاده به شم داسې مه وایه انګور داسې مه وایه ښایسته ګل ستا د عزت بچ کولو دپاره مرګونه کړي دي اوس کو هغه د پانسۍ تختې ته موخیږي نو زه په هغه باندې فخر کوم الله دې نکي مورې زما ژوند هم خدای هغه ورکي خو مورې زه یریږم که هغه خلکو زمونږ په کور باندې حمله وکړه نو موږ به څه کوو او چې فکر ونه کړې ورندارې خدای دې دی زما په ژوند کې دلته راولي نو قسم مې دې په خدای که یو مې پوټه ځوړل نه کړو نو زه به د خپل پلار نه د مولا دو پیازه د پلار نه پیدا او که هغه ټول مې دله حلال نه کړه نو زه به د خپلې مور نه د بیربل د مور نه پیدا یم مورې اده مورې اده څه چل ده مشکوله بچی کسان سره ډوبکو دی خوا را راځي وتور زنانو ما خو ټوکې کولې ټوکې ټوکې کولې واه اوس خو د ډوزې وشتي چې هغه به وکم دا به وکم او پوټه به یې ځوړند کم او چې اصل نه تو به دشمنان راغل نو لاړې د کټ لاندې پټ شوې نه مړې ولې زه پټ شوم څه ما ورته د کټ لاندې ښه په ښه مورچه نیولې وه نن به د ښایستې مور او خور د هغه د کوره په راښکو بار راوباسو او کنه او سرتورې به د دې ټول کلي په لارو کوڅو کې راکاږو چې ښایستې ته دا پته ولګي چې موږ سره دښمني کول څه د خالصې دل خو نه دي نو بیا راځئ زما د مخې نه باخواشه جیلره ستا قانون ما تر هغې پورې د جیل کې نشي څارولی تر څو پورې مې چې هغه یو کس د سټ د ډډې حلال کړي نه وي کم چې زما د کور دورشلې ته رارسېدلي وو باخواشه زما د جیل نه تښتېدل دومره اسانه خبره نه ده ښایسته ګله که بیا دې د دې جیل نه تښتېدو کوشش وکړو نو لاسونه او خپې به ورباندې ماتې کړي جیلره ما باندې ګزار کولو نه مخکې دومره یاد ساته چې دا ستا د دفتر مات ګوډ میز نه دی د ښایسته ګل سینه ده د ښایسته ګل که بیا د ما باندې د ګزار کولو کوشش وکړو نو قسم په خدای چې دا ډنډه به درته دا ډنډه پرېږده ودرېږه ببرکه څه چل دی نرګس ته دا ماشین په لاس چېرته روانې د خپلو دښمنانو نه بدل اخیستو دپاره نه
زه به تا د هغوی نه بدل اخیستو دپاره هېڅ چېرې پرېنږدم. اخر ولې د ولې جواب ما سره نشته، خو که ته په هغوی پسې بدل اخیستو دپاره لاړې او خدای مه که په تاسو وشو، نو زما د زړه دنیا خو به ټوټې ټوټې شي. ته زما نه نشې تللی، نشې تللی. نه 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 نه، زه د خپلې مینې دپاره هغې ته خپل مرور نشم بخلی، نشم بخلی، نشم بخلی، نشم بخلی. زه تا د بدل اخیستو نه نه منې کومه، ولې چې بدل اخیستل د پښتون شان دی، خو تا ترې زما په مینه قسمي. زه تا ته مینت کومه ببرکه چې د هغوی نه بدل اخیستل په ما پرېږده. نرګس غونچې، غونچې، ما ته پته ده چې ته ما نه خفه یې، ځکه خو دې ما ته شا کړې ده. کله نه چې ته ما دې کور ته راوستې که نه، نو ما یو شپه هم په دې کور کې ونه کړه. خو غونچې، نننۍ شپه زما په دې کور کې ده. نن به زه ستا ټولې ګیلې مانې ختمې کړم. بس اوس مخ راواړو که نه. څوک یې ته؟ د ببرک مینه او ستا مرګ. واه مولا واه، ایوبیا گیر شوی او ډېر بد گیر شوی. مرګ دې راغلو او هغه هم د یو ښځې د لاسه. ایوبه، ښځه ذات دومره کمزورې مه ګڼه. تا د ښځې مینه لیدلې ده، تا د ښځې انتقام نه دی لیدلی. خیر دې بل دې په ماستا دې شکر وي، په ما پورې دې داس
لاسونه په یو بل یسري مته و یار پاله او کتوکل راځه چې دواړه واچو لاسونه په یو بل راځه چې دواړه واچو لاسونه په یو بل پس بیا چا شراب وسکل یا چا بنګ وسکل او یا چا جواري وکا نو والله چې زه به تاسو ټول د کلي په کوڅو کې لکه د سپو راکاږم او زه درته وایم بندي کړئ دا ګنده ګیرې زما د جوارې دا ډا خو د خان ټول پولیس والم نشي بندولی بیا تاسو څوک یئ تاسو جوړې ما نه پیژنې زما نوم اسلام دی اسلام دوسا نوم دې اسلام دی او کارونه د کافرانو کې او ظالما اسلام خو انسان ته د نیکۍ لارې ښیي د بدۍ لارې نه او دا مو اورئ نن نه پس دا به د جوارې ډني دا به یو جومات وي او د نن نه پس دلته به بدعملیانې نه چلي دلته به صرف پنځه واړه وخته مونځ اودس کېږي ما ته وګوره د مور د واده نه مخکې پیدا شوي ټیمرکیا نن به د نیکۍ دا شروعات هم ستا نه کو وخېجه چت ته ګنې خېجوم دې ووایه د ماسپښین بانګ ګنې تویز وشوې ووایه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ماري مولا دو پیازا خدای خبر چې دی پلید اودس هم کړی ده او که بیا اودسه بانګ را پرېښو ګناهګار مونږ کې یا لګاو پاسئ ټول ورشئ ورشئ اودس ته ادا وکړئ ورشئ ټول ورشئ استنجاګانې وکړئ او ځان ګوره پلیتونه وینم ټول مانځه له ورشئ ورشئ ګورئ ورشئ ورته وایي
जमाल बचे, नसरीन बचे, खजे व खजे, नसरीन बचे, जमाला ते जमाल प्यारा की तासो او دلته څه لپاره راغلی یې ستا او ستا د بچو مرګ پسې نه چې دا ظلمونه کوي دا ظلمونه کوي نو بیا به ته زمونږ یوه خبره منې جیلر صاحب څه خبره ده نو بیا واوره جیلر صاحب هغه خبره دا ده چې صاحبه منسٹر صاحب سرماش خان څه چل دی تاسو خو ډیر پریشان ښکارئ خیر چرته دی صاحبه هغه زما کسان او زما دوی وژلو چا وخسته ګل کنه منسٹر صاحب ها خسته ګل خسته ګل خو جیل کې دی همدې غم خو مونږ وړیو منسٹر صاحب چې په جیل کې بند کې دی د جیله بهر څنګه راووتو بابرکه اوس تاسو لا د پریشانه کېدو هیڅ ضرورت نشته اوس به جیلر صاحب سره زه خبره کوم منسٹر صاحب تاسو دلته اغم بغیر اطلاع زه اطلاع د خپل ځان نه غټو خلکو له ورکوم ستا غونته د یو ټکي افسر له نه کم چې زما په یو اشاره باندې په نوکرۍ باندې لګي او زما په یو اشاره باندې د نوکرۍ ډشمس کېږي زه ستاسو په دې انداز پوه نه شوم سر ځان نه ناجاړه مه جوړوه جیلره دا راته ووایه چې تا زموږ په سر د ښایسته ګل نه څومره مال واخیستو چې هغه دې زموږ وژلو لپاره د جیل نه بهر راپرېښو دا ته څه زرماش خانه ښایسته ګل خو په جیل کې بندیوان یو شټاپ دا دروغ وایي جیلره زه رښتیا وایم سر که ستاسو یقین نه راځي نو راځئ په خپلو سترګو یې وګورئ چې ښایسته ګل په جیل کې بندیوان پروت دی او که نه منسټر صاحب راځئ چې د ده دا دروغ رښتیا هم وګورو مخکې شه راځئ دا د ښایسته ګل بیرګ جیلره ښایسته ګل خو بیرک کې نشته تیار نه یار مارې منسٹر صاحب هر سړی تر خپل مطلب پورې یار وي ما د خدای د پاره یار لیدلی نه دی ماشا
तो د خپلو سترګو علاج وکړه او ځان له د ویرې یو تعویض وکړه او په خپله غاړه کې واچوه چې تا ته هر سړی خپل دشمن نه ښکاري جلالا ګوته خو دې وکړه خدا دې ښه ونه کړ دومره زر یو ډبه م خپل یار نه بدلوي څومره زر چې تا خپل یار بدل کړو اے زرماش خان یو دانه به ګورې ټینګ ساتئ دا خو زه لا په جیل کې بندیم او په تاسو باندې ټرتار لګېدلی دی چې کله زه د جیل نه رابار شم نو بیا خو به دا پرتوګ په غاړه ګرځې په غاړه ځه ځه رخشه جمالا بچے نسرین نسرین جمالا داجی وہی زمان زویا نسرین داجی زمان لوہے دهارة تویا مور دې چرته ده تاسو راغلی او زه خو راغم خو هغه خلک چرته لاړل هغوی خو وختي تللی دي موږ ته هیڅ نه وي رښتیا څه پته ولګېده ستا د دوست چې کوم جیل ته یې بدل کړو هاي هاي همدې تپوس له خو په منډه منډه روان وو خو دا زړه د اوس مې نه دی ای د اوسه ای دله په نیمه لاره کې راستون کم او نیغې تاله راوستم همدې ته خو مې نه وي دلبره ځکه خو ته خپل زړه مجبوره کړې او مال یې راوستی هاي هاي زما خو داسې مینې نه توبه شه د دنیا د هر کار نه دې وباسي سړیا ما ته وګوره دواړه یو کار کوو راځه چې دواړه په یو ځای د دې مینې نه توبه کړو هاي دلبره د مینې نه خو به توبه وباسو خو حیرانه یم چې د زړه سره به څه کومه
بچی ور شبار کینا که پولیس مولیس راتلو او یا که دشمنان راتلو نو ترې ته به د اواز کی ښه خدموري وندار د زرماش زامن له زرماش لکه د مریض ډرم ورکې کنه نو زما په جون کې زما تر کوره نشی راتلې او باقی پاتې شو پولیس نو پولیس سره زما هیڅ دشمنی نشته زه به ځان ورکوم خو چې په نوم دشمن ختم کم خسته ګله بچی څه خو وایم د زرماش دې سره به دروغ د خبرو وکړو داسې به زموږ دشمنی هم ختم شي او پولیس هم تابعی کی که پولیس مې د 500 تختې ته مخېږي که نه مورې نو د خپل مرګ د یارې نه به دشمن سره روغ او نکم ښه ده مورې زه به درنه اوس لاړ شم بس ته ما ته صرف دوا کوه ودرېږه ښایسته ګله بچې زه زما بچې د دې کلام پاک د لاندې تېر شه چې خدای دې هره سخت اسانه کړي جاړې ولې لیونی اوس خو زه راغلم بس اوښکې وچکه دا اوښکې اول ستا په جدایۍ کې توی دی خو نن ستا د راتلو به خوشحالۍ کې خو چې د نن نه پسې په سترګو کې اوښکې ونه وینم زما په سترګو کې به اوښکې نه وینې بلکل به نه وینې خو د نن نه پس به ته زما د سترګو په وړاندې اوسېږې ګوره لیونی که ته زما د سترګو نه پناه مې که نه نو بیا دې م شپه ورځ دیدن کوم هغه څنګه د زړه په سترګو ځکه چې مینه کولو والا د یو بل په زړه کې اوسېږي لکه څنګه چې ته زما په زړه کې اوسېږي خو یریږم چېرته غمازیان ته زما نه جدا نه کړي اوهو غونچې ما تا ته څو ځل ویلي دي چې ما پسې دلته یوازې مه راځه څه وکړم ایوب خانه د زړه نه مجبوره یم تر څو پورې چې مې ستا دیدن نه وي کړی نو خوب راله نه راځي